که څه هم په وروستیو کلونو کې د پکتیا ځاځي تفریحي سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی، خو اوسني لوی اختر کې چې په یاده سیمې کې سیلانیانو لپاره د لنډمهالې اوسېدو، لوبو او تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې یو څه ښې شوي. د افغانستان له شمال، مرکزي، جنوب او ختیځو سیمو زرګونه خلک ورغلي دي. سیلانیان په یاد ملي تفریحي پارک کې د اسانتیاو په برابرولو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د لا ډېرو کارونو غوښتنه کوي. دا کوم سړک چې دا خام ده او باید دا پوخ شي، ځکه دلته ډیر خلک پراته دي، بل د غیر خلک چې کوم دي خارجیان هم راځي دلته سیل دپاره. د ریوب سړک چې دی باید همیش دپاره پوخ وي. د اختر په شپو ورځو کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر کاروونکو د ځاځي اریوب تفریحي پارک کې د اړتیا وړ شیانو له لوړو بیو یو څه شکایتونه وکړل، چې بیا مسؤلینو یادو اندېښنو ته د چټکې رسېدنې ډاډ ورکړ. دریو ورځو کې شاوخوا 3.5 لکه درانه هیوادوال د ځاځي اریوب پارک ته د سیل او چکر دپاره راغلي او د دې ټولو دپاره د برق، ډوډۍ، اوسېدلو، اوبو او هغه ټول خدمتونه چې یو چاته د سیل او چکر دپاره ضرورت دی او دوی ورته اړتیا لري، هغه ټول آماده سوي دي. یاد دې وي په پکتیا کې په ځانګړي ډول ځاځي اریوب او د ګردیز او دکی، په پکتیکا کې بند سردي، په خوست کې عاد محمد او په دې ولایتونو کې ځینې نورې سړې، شنې او ځنګلیزې سیمې هم شته چې د اسانتیاو په برابرولو سره ورته د نورو سیمو او ولایتونو څخه تفریح او سیاحت لپاره د سیلانیانو ورتګ ډېرېدلی شي.